د تدبیر نه د بېویري کېدو مطلب څه دی؟ چې انسان د نافرمانۍ کارونه کوي او د الله تعالی نه د رحمت امید ساتي او وایي چې هیڅ هم نه کېږي، الله تعالی غفور رحیم دی. یعنی چې دا فکر ورسره نه وي چې الله تعالی ما نیوي شي زما په یو بد عمل باندې. موږ د الله تعالی د نیولو نه بېویري یو. ټولو دا سوچ کړی دی چې هیڅ هم نه کېږي. د یو ګناه په کولو باندې چېرته زموږ په زړه کې دا خبره راغلې ده چې چېرته دا ګناه رانه ونه شي چې هغه زما د تلي د درنېدو سبب جوړ شي. مسلسل نافرمانی کول او د الله تعالی نه د بخښنې امید ساتل دا وی بېویري کېدل. د الله تعالی د تدبیرونو نه بېویري کېدل علما وایي چې دا هم غټ ګناه دی، کبیره ګناه دی. چې څوک ګناه کوي نو هغه دې هم ویریږي، او چې څوک په سیده لاره ځي نو هغه دې هم ویریږي. دا د سیده لارې توفیق چې دی نو دا ماله زما رب را کړی دی. یا الله دا توفیق را نه ماخلې. نو الله تعالی مونږ ته د دې خبرې احساس را کړی دی چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې ګنې ستاسو نیول ناممکن دي. که چېرې د یوې ذرې برابر بدي وي او که خیر وي نو هغه به کاونټ کیږي. که د شر یوه ذره وي نو هغه به هم تللی کیږي. چېرته دا خیال درله راغلی دی چې هسې نه چې د دې شر د ذرې سره زه ډوبه شم؟